تر هغه حده چې زموږ توان دي هغه توان مو ټول مصرف کړي دي. په ټولو سرحداتو باندې انشاءالله هیڅوک نشي کولای چې 1 متر د افغانستان خاورې ته را داخل سي او یا د افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري. د سر په بیه ولاړ یو، که پر چا ښه لګېږي پر چا بده لګېږي، خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو. دا مو ژمنه ده، دا مو تعهد دی او په دې وطن کې به انشاءالله تعالی خپل ژوند به مو دلته وي، مرګ به مو هم دلته وي او ټول وخت به په همدې وطن کې انشاءالله موږ د افغانانو په خدمت کې یو تر څو چې افغانان غواړي. نو خپل وس او توان در سره شریکوو انشاءالله په ټولو ستونزو په هوارولو کې انشاءالله موږ خپل وس در سره کوو، خپل توان در سره کوو. د ټولو افغانانو څخه هیله کوو، ارزو مو دا ده، خواهش مو دا دی چې وطن تر هر څه، تر اسلام وروسته وطن ته تر هر څه ترجیح ورکړي. زموږ او ستاسې وطن که دغسې یو لیونۍ مینه ونه لرو، که دغسې یو انتهایی کوشش ونه کړو او هر یو خپل مسؤلیت دا ونه بولو، نیسو جوړولی. په 40-50 کاله چې څه ناخوالې وي هغه تېرې سوي دي، چې څه خرابۍ وي هغه تېرې سوي دي، چې څه د دنیا پرمختللې اسلحې وي هغه دلته کار سوي دي، ستونزې او مشکلات یې راته ایجاد کړي دي. اوس که موږ بیا دا وطن جوړوو، دا موږ ستاسې څخه وخت غواړي، کار غواړي، ستړیا غواړي. نو دا هر څه ته به ځان ورکوو انشاءالله تعالی او کوشش به کوو چې خپل وطن داسې جوړ کړو چې خیال کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ستاسو د ټولو څخه ډېره مننه.